تازه او خوندور خبر د ملا صاحب یعقوب ستره لاسته راوړنه. یعقوب ملا بهر ته تللي 15 افغان پیلوټان بیرته هیواد او دندو ته ستانه شول. د افغانستان د تیر هوایي نظام 15 مسلکي کسان بیرته هیواد ته ستانه شول. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو سره تر پای وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. بهر ته تللي 15 افغان پیلوټان بیرته هیواد او دندو ته ستانه شول. طالبانو د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواکونو 15 پیلوټان په وروستیو میاشتو کې له هیواده بهر تللي وو. دغه وزارت په هڅونې بیرته خپلو دندو ته ستانه شوي دي. سرچینه زیاتوي هڅې روانې دي چې د ملي دفاع وزارت ټول کدرونه او مسلکي پرسونل هم بیرته هیواد ته راستانه شي او د خپل هیواد د خدمت مصدر وګرځي. دا د پیلوټانو د طالبانو د دفاع وزیر ملا صاحب یعقوب مجاهد سره لیدلي چې نوموړي یې هیواد ته د بیرته ستنېدو تود هرکلی او مننه کړې. معلومه نه ده چې جمهوري نظام سقوط د هوایي ځواک څومره پرسونل د دې خوا تللی دی. د طالبانو د دفاع وزیر له ملا صاحب یعقوب مجاهد په څو ویناو کې بهر ته تللي ځواکونه وهڅول چې هیواد ته ستانه شي. هغه د دغو ځواکونو ته په ډاډ ورکړ چې د جمهوري نظام څخه به د دوی ښه پالنه کوي.